نو زما دغه پیغام د ټولو ملګرو ته ټولو خلکو ته چې د دا زما زوړ بیان دی دغه شاعر مبارک وا خبره ختمه شوې ده او نوی ما د چا مبارک څه بیان هغه نه دی کړی د شاعر کار قسم شاعري ما د مبارک سم دی ویلي لہذا زاړه بیانات چې کوم دغه د بیاناتو سره هغه مل غلط تاثر چې کوم دغه مخوروي ټول ملګري د خبرې خیال ساتي هغه شاعران دي که غیر شاعران دي که مولیان دي که غیر مولیان دي نه غیر خبرې تحقیق کوي چې دا نوی بیان دی که زوړ بیان دی د خبرو له خیال ساتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څومره چې زمونږ اوریدونکي دي د هغې توجه یوې خبرې ته راوړم هغه دا ده چې څه وخت مخکې څه میاشتې مخکې د یو شاعر چې بغزاده دانش نومې دی د هغه اشعارو او د هغه اشعارو په باره کې مونږ څه بیان کړی و د ایماني غیرت په بنیاد باندې او په الله باندې د غیرت په بنیاد مونږ په هغې کې سخت الفاظ ویلي او ځینې خلکو د هغې نه غلط مطلب اخیستلی و بیا د هغې مونږ وضاحت تکلیف هم کړی و. د دغه شاعر په دفاع کې به چېرته یو بل شاعر وسي یو څو ورځې مخکې څه اشعار ویلي نو بیا ځینې کسانو هغه زوړ بیان د هغې سره لګولی دی او خلکو دا تاثر اخیستلی دی چې ګټې دا هم د ده په باره کې دا بیان کړی دی. حال دا دی چې دغه بیان زما زوړ بیان دی نو دا بیان زما نه یو بیان ځکه دی د یو څو وجو نه یو دا چې زه په خپله باندې په سفر کې یم او په سعودي عرب کې دلته څه خطبې مطبې نشته دی چې کنې موږ دلته خطبې کوو یا بیانونه کوو موږ پکې دا بیان کړی دی. او دویم خبر هغه دا ده دویمه وجه هغه دا ده چې خلک دلې سوچ په دې خبرو کې کوي چې زمونږ هغه زوړ بیان دا چې د نوي د دې بیان سره د شاعر د اشعارو سره لګېدلی دی نو خلک دا سوچ نه کوي چې بینهی بالکل 100% سیم ټو سیم او بالکل برابر څنګه د دوه شاعرانو مبارک د یو قسم بیان هغه کېدلی شي پای کې څه الفاظ تقدیم تاخیر پکې نشته دی اواز هغه یو شانته دی الفاظ هغه یو شانته دي نو دا څنګه کېدلی شي چې د دوه شاعرانو مبارک هم دغه یو شانته بیان هغه کېده خو مشکله ده ممکنه نه ده لہذا دا زوړ بیان دی دا نوی بیان نه دی. او پاتې شو په دې باندې بیا خلک تفسیري کوي او یو مولا صاحب هم څه بیان کړی دی او پای کې د څه غلطې خبرې هم کړي دي اگر چې دا هم ته مولانا ښکاري هسې پټکې مټکې والی دی او د عالم دغه وقار او دغه د شکل چې کوم وي نو هغه ښکار بیا هر چاته معلومي او پای کې هغه داسې بېهوده خبرې کړي دي چې دې پارچه باندې کفر فتوه لګوي او د هر بیان د تعصب نه ډک دی. نو موږ خو د هغه باره کې دا هم ویو چې تا زموږ بیانونه ډول اورېدلي دي زموږ الحمدلله د معاشرې په اصلاح باندې ډېر شی خطبات دي تقریبا د 15 د بره خطبې خو صرف اصلاحي معاشره باره کې ما کړي دي او دارنګې نور چې کوم منکرات دي په باره کې ما بیان کړي دي د تعصب خبرې هم دي کړي که دا د الحاد او د بدعي په خلاف کې خبرې کول دا تا ته تعصب ښکاره کېږي نو دا به زه کومه او تا ترې دغه مبارک شي چې ته د ملحدینو او د شاعرانو د هغې دفاع کې او د علماو د مولیانو د هغې رد کې دا ستا دپاره مبارک وي او دا ستا دپاره پوره ده دا عیب او دا نقصان ستا دپاره پوره دی. او بیا په هغې کې هغه دا خبرې کوي چې د شور شغب جوړی او پته نه چې به څوک ورته ناست وي او که دې ناست نو داسې مهرباني وکړي چې تاسو راشئ هلته زموږ ځای ته انشاءالله قریب هم دله موږ درکو زموږ بیان ته به کښېنئ هلته به وګورئ چې څومره کسان ما ته ناست دي بیا به تا ته په خپله باندې اندازه ولګي زه تا ته اوس داسې نه شم ویلی چې څومره کسان ما ته ناست دي دا خو دغه ملا صاحب چې کوم ځان ته وایي دا په باره کې مې دا پیغام دی چې بس دا ستا دپاره مبارک وي چې د الله د دین په مقابل کې ته د ملحدینو دفاع کې دا ستا مبارک شي. بل خبره زه ټولو ملګرو ته دا کومه چې کوم بیان مخکې من کړی دی هغه تېر شوي دی خبرې او نوی چې کوم څه خبره راځي نو زوړ بیان د هغې سره مه لګوئ ایډیټینګ پې مه کوئ خلکو خیال دا وي چې ګانې د په باره کې دا نوی بیان وشو د نوي موضوع په باره کې دا بیان وشو حال دا دی چې دا زما نوی بیان نه وي بلکې د هغه زوړ بیان خلک لګوي نو دا یو قسم په دروغو کې سړی واقع کېږي چې بیان هغه زوړ وي او خلک یې د نوي خبرې سره لګوي نو دې نه ټول ملګري چې کوم زموږ ملګري دي ایډیټینګ کوي په دې بیانونو باندې هغې د دې خبرې خیال وساتي او زاړه بیانونه په نوو خبرو باندې هغه فټ کوي. لہذا د نوي شاعر په باره کې ما هېڅ خبره نه ده کړې ځکه زه په سفر باندې یم او بلته په سعودي عرب کې
بل حال چې کوم دنو زما یو څو ورځې دي تقریبا 20-25 ورځې به دلته ایسار یم او د څو ورځو نه تقریبا 9 ورځو نه زه مسافر یم ما خطبه تېره جمعه هم نه ده کړې نو لهذا د نوي شعر په باره کې ما څه نه دي ویلي دا د هغې سره مه لګوئ او دې نه ځان وساتئ او غلط تاثر چې کوم دی هغه مه خوروئ ټول ملګري دې خبرې خیال وساتي هغه شاعران دي که غیر شاعران دي که مولیان دي که غیر مولیان دي نو هغې دې خبرې تحقیق کوي چې دا نوی بیان دی که دا زوړ بیان دی دې خبرو لږ خیال ساتئ لہذا زما نوی بیان د شاعر په باره کې د یو شاعر په باره کې چې زه پېژنم نه چې څوک دی څوک نه دی خو ملګرو ما ته دغه راولېږه کلیفونه وکړه چې تاسې وضاحتي کلیف وکړه نو زما دغه پیغام دی ټولو ملګرو ته ټولو خلکو ته چې د ولې دا زما زوړ بیان دی د هغه شاعر په باره کې وا خبره ختمه شوې ده او نوي ما د چا په باره کې څه بیان هغه نه دی کړی د شاعر کار قسم شاعري ما د یو باره کې څه نه دي ویلي لهذا زاړه بیانات چې کوم دي هغه د نویو بیاناتو سره اگر شي دغه نوي شاعر چې کوم اشعار ویلي هم د علماو ګستاخي پکې کړې ده او د هغې جواب به دی الله له ورکوي او په کار ده چې نور علما په دې باندې رد وکړي او دغه مولوي صاحب ته زه حیران یم چې په کار ده چې تا د ده په دغه نوي شاعرۍ کې به هم د هغې رد کړی وی که نه زموږ په هغې چې رد کې په کار و چې دغه نوي شاعر په دې نوي اشعارو باندې هم ته رد وکړي او دا وی چې تا د علماو ګستاخي کړې ده او کوم څوک چې هغه د علماو ګستاخي کوي نو د خپل آخرت تباه او برباد کړو لہذا دغه شاعر چې کوم دی هغه په خپل ایمان باندې ویریږي څنګه چې خپل ایمان دی د لاس نه ورکړی او دارنګې آخرت دی برباد نشي لري په خپل دغه شعرون باندې نظر سالم وکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ